السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، نن یو مختصره ویډیو بیان د حضرت العلامه مولانا شیخ المشایخ فقیه العصر شیخ عنایت الله برهانی مد ظله العلی یو مختصر بیان در سره شریکوم. هغه په دې موضوع باندې خبرې کړې دي چې کوم علما میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته بدعت وایي، د هغو دپاره یو پیغام ورکړی دی. هغه پیغام در سره شریکوم، تاسې را سره واورئ په غور سره او د ملګرو سره هم شریک. ډېر امت دپاره، د دې خلصرو دپاره، د دې ګستاخه مولیانو دپاره چې پیغمبر علیه السلام میلاد ته بدعات وایي. جشن استقلال وایي جایز دی او میلاد ته پیغمبر علیه السلام دا بدعات دی. نو دا دې په خپل ایمان باندې وویلي، دا یې د خپل ایمان تجدید وکړي، ځکه چې د نبی علیه السلام د ذات سره متعلقه د هر شي بعض عبادت دی. ټولو فقهاو لیکلي دي د پیغمبر د جسد مطهر نه بعض عبادت دی او هغه کسانو سره شریک کوي، شعر یې کوي تر هغه ملایانو پورې ورسېږي چې هغه میلاد النبي صلی الله علیه وسلم ته بدعت وایي. د پیغمبر د مراکبو نه بعض کول عبادت دی. د نبی علیه السلام د مراقبو موجوداتو نه بعض عبادت دی. د نبی علیه السلام د اوښې نه بحث کول عبادت دی. د هغه اوښو د متیازو نه بحث کول دا عبادت دی. محترمو دوستانو، تاسو د شیخ صاحب بیان واورېدئ. مختصر بیان دی خو ډېر اعلی قیمتي یو پیغام دی د هغو کسانو لپاره چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې د بدعت ټاپې لګوي او انکار ځینې کوي. محترمو دوستانو، په دې اوس عصر کې ډېر لویه سرمایه ده، د علومو یو سرچینه ده. شیخ صاحب محترم که ووایم چې شیخ المشایخ، استاذ العلماء، فقیه العصر، مجدد دوران، کم القابات ووایي نو هغه د شان سره وایي، ځکه چې ډېر یو علمي شخصیت دی. الله تبارک وتعالی دې د ده سایه زموږ د سرونو څخه نه اخلي، تر ډېره پورې دې الله تبارک وتعالی د ده سایه زموږ پر سرونو قایم و دایم ولري او الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي. ډېر یو لوی شخصیت دی. محترمو دوستانو، باید چې موږ تاسو یې قدر وکړو او د ده دا پیغام تر نورو علماو، تر یارانو دوستانو پورې ورسوئ، تر څو هر څوک په دې باندې پوه شي.